نیسو یو خرومه ډېر اوږدې ورځې دي او بلې پکې کېدې به نو بس یار هغه باسو نو هغه یو داسې مخامخ ناست وم ستا څنګه چل دی ما پکې مرګ لیدلی ده خو تا ته خبره کولو اخبار له ورکولي نو زه د وخته چالو کې غوندې کې وم محفلو کې به نو مې نه یاره زه خو نوم نه علم ما ته خو مو وی چې هلکه نن چاته وځه مولام به کپړې واچو سبا روژه ده بچې ورشه جومات ته استاد جي ته ځان وښایه چې زه به روژه نیسم که نه نو ما عشق سره لاړم او دا مې نیت و چې زه به ټولې نیسم ومې لامبل لمونځ مې وکړې استاد جي ته مې خبره وکړه نو ویې چې ځه یو خوره یو نیسه ما چې ګیټ کولاو شو اوس به ټولې نیسم بس رالم مور ته مې ویل چې بېبې اجازه ته خو د یوې وکړه خو زه به ټولې نیسم نو هغې راته په جواب دی چې وایي بچې مونږ به خوشحالېږو نه ته لا پوره بالغ نه زمین به زیات ثواب کېږي وی پلار مې چوک ته تلو ګو پیراړه کې ما نو یې ماښام نه هغه مونږ وچولړل او یې پاخه کړه نو یې پخوا به تاسو خیال کړئ خلک به ودوم پاتې شو اوس نشي پاتې کېدی نو بس هغه مې د ماښام نه ځان ټیټ مو کړي چې هسې نه چې بېبې دې دې پاتې شي بیا خو ما اقرار کړی په ناره به روژه نیسم نو یې ځان مې ماما ښه ټیټ موړ کړ وی پېشمني ما له هغې پاڅېدم چې پاسه هلکه ځان ویښ که ما خلاص وکړه بچې ځان نه خوب وتښتو چې په صحیح طریقه پېشمنۍ وکړې هسې نه چې بیا سهار له لا تږې الا وږې نو یې ماما ورېږدېدم د دې روژې روب را باندې راغی نو یې لړم با خلاص مې وکړې چې کېناستم هغې راته په ټیبل غوړه چای کېښوده وی ما ورته ویل چې بېبي هغه دغه نشته ګوپي وی چې شته نو هغه ګرم کړم ما هغې کې غوړي واچولې او دوه درې پراټې مې بیا هغې سره وخوړې وی داسې جوټه مې ووله دا لوی یم چې خوراک وکړي جوټه ووایي نو هغې په سینه وولم چې وده کېږم بچه دغه د جام مې درته ایښی دی چې بانک چالو شي نو اوبه وڅښه مشرانو به بانک ایسکلی نو بس هغه جام ته مې کتلو بیا به لاړ شي بچې مونځ به وکړې را به شي وده به شي نو ماسپښین به دې مونځ له پاسو وی ما یې ښه دی ماما دی کې بانک چالو شه جام مې خولې ته ونیسه هغه جام مې ځای کړه وی تاسو ته په خپله پته ده چې د اوبو د ګوپي هم خپله کې نه لګي وی زه اوس چې مونځ له روان شم نو خېټه کې مې چلای جوړه شوه نو سهار چې سنت مې وکړ نو یې قراتونه هم ماما اوږد وویل چې استاد چې ودرېده نو ړومبی رکعت چې وی نو زما زړه ته چلای اړمه شوه وی ما یې چې دا روژه مې مړی بس چې سلام وجار باسو یې سپلای مې راواغستی هغه مې اړولي په خپو دي کور ته راځمه چې ځان ورسوم هسې نه چې ساه رانه وخېږي نو یې چې لړم مور مې لوښي وینځل د پېشمني ما ورته ویل چې واوره بېبې که زه نن مړېږم ګوره ما له روژه ماته نه کې او بس زه خو تر کوره راورسېم درن دی که ساعت ته بس مرم وی ولې وی دې زړه ته مې چلی اړمه شوې ده د بادک او یې سر ته مې ګیس ختلی دی وایي بچې دا روژه د خدای پاک پوره کړه نو نن به د لسپېرکای راوغواړم صفا بې کړم بالکل د یو ډېره خوندوره کیسه مو وکړه خو د اختر ورځ ده نو که نه روژې خو تېرې شوې دغسې سختۍ په ډېرو تېرې شوي نو د اختر په خوشحالۍ کې زه یم چې تاسو باچا صاحب به ووایي باچا صاحب به د اختر خوشحاله باچا صاحب تاسو به څه پېښ کړئ مونږ ته سبزي کاکا به تاسو باندې بیا پېښ کړي بچانا ورکوم او کنه
احسان بنیو مائی چی مرورش نامی گیلا راسنا او بوٹی گل شوی دس پر لیپ سخاوت نانا پپو
ډېر ښکلې سندره ډېره ښایسته سندره د اختر په باره کې تاسو وکړه او یقینا موږ له هم خوند راکړو ملګرو له هم خوند ورکړو مسافرو به بیا ډېر خوند اخیسته چې ملک نه بهر دي نو هغوی خو د اختر د وطن اختر چې هغوی ویني نو اوس به د هغوی کمي نه محسوسېږي چې موږ په وطن نه بار یو یا په وطن کې یو خو موږ سره زموږ ډېر خوږ ملګری دې ټیم کې راغو او د پروګرام په نیمه کې موږ له ورسېدو خو بیا موږ احسان منو چې د اختر د ورځې موږ دلته راوسه او زموږ د پروګرام دی هوست هم دی هغه ډېر ښکلی پروګرام دی سوچه ملغلرې نو وصال خلیل صاحب ته زه هر کله ویم په خپل پروګرام کې ویډیو یاران پروګرام او وصال خلیل صاحب موږ خو باچا صاحب نن راغوستې موږ سره اختر دلته کې تېر کړو نو تاسو مو ته خپل ډالۍ پیش کړئ ډېره زیاته مننه کوم چې د وطن ټي وي چې دا دومره خوندور پروګرام یې راجوړ کړی دی او بیا خصوصا زموږ د ګران مېلمه کفایت شاه باچا او د هغوی د ملګرو چې زموږ د اختر د خوشحالیانې یو په دوه کې او تشریف یې راوړو او موږ سره ناست یو خوندونه اخلو د دې ننني محفل نه او یقینا زموږ هغه کتونکي چې د ټي وي په شیشه باندې موږ ویني هغوی به هم د دې پروګرام نه ډېر زیات خوند اخلي ډېره زیاته مننه باچا صاحب خوشحاله اوسئ باچا صاحب سبزلي کاکا موجود دی تاسو موجود دی او زموږ خپل هم د پخوانۍ ټپې ډېرې خوښې وي بیا په یو لوبه چې داسې ووایو نو په شریکه یو دغسې یو سندره ووایو او مثلي وکړو نو خوښه مننه نو راځئ ملګرو چې سره یما یاد کو اورتا
నాకు కది ప్రతన సైదుస్రోదా వా 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 జనదారుదా వా 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 జనదారుదా నాకు కది ప్రతన సైదుస్రోదా వా 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 జనదారుదా వా 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 la 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 को कदी ताजा नका गुलाब दी नाजक स्त्री शुंडी के फर्द गुलाब दी बंद कबिन दे ख्वाज दुखनी दुखार की अरे खबर आई वो अरे खबर दिलाई कदी होगा वाह 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 दिलदारोगा वाह 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 दिलदारोगा बस्तियाँ को कदी प्रतन गए दसरोगा वाह 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 दिलदारोगा वाह 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 पश्चिना को कदी प्रथम सैनिस्रोदा को कदी ताजा नका गुलाब दी नाजक स्त्री शुंडी के फर्म दो गुलाब दी बल्द कबीना दे ख्वाज दुखनी दुआती अरे खबर आई अरे खबर आई अरे खबर अरे खबर दिलाई का दिलदारोगा वाह 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 दिलदारोगा पसीना को कदी प्रतन कई दसरोगा वाह 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 दिलदारोगा वाह 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 अरे खबर चुकवी यसी गमास्ता लदी कौन तारा का जमान दस्तूर बास्ता जानते रवे दबिलताना गमाशियास्ता माशुका कलाई वाई माशुका कला चामुन तुलबी ख्वारूदा वाह 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 दिलदारोगा वाह 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 दिलदारोगा बस्तियाँ को कदी प्रतन सैनिस्रोदा वाह 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 दिलदारोगा वाह 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 सिंचितूर दाजिनी दस्तूर दाजिनी चाल लिखवर कवी तकंपूर दाजिनी सिंचितूर दाजिनी दस्तूर दाजिनी चाल लिखवर कवी तकंपूर दाजिनी चाल लिखवर कवी तकंपूर दाजिनी का पुलिजत लरी उचत खानदान چې د زما احمدي نوم په قدردان شیر او دلخان د خطاب لاندې ګل بدان په سواد میرو وای په سواد میرو دب د بدام ضرورت وا 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 دلدارودا وا وا وا